د پاکستان مفتي عبدالقوي شراب څنګه حلال وبلل؟ ویډیو تر اخره وګورئ چې پرې خبر شئ. د پاکستان مشهور مفتي او دیني عالم مولوي عبدالقوي وایي شراب حلال دي او څښل یې د اوبو په شان روا دي. مفتي عبدالقوي په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل که په څښاکو کې د الکولو فیصدي تر 40 ټیټه وي څښل یې پروا نه لري. دی وایي که الکول له معدنیاتو څخه ترلاسه شوي وي بیا که یې فیصدي 100 هم وي څښل یې روا دي. په پبلک هیلت انسټیټیوټ کې پر الکولو د څېړنې د مرکز مشر ویلیام کیر وایي په بیرو کې 4% په واینو کې 11.6% او په شرابو کې 30% الکول ګډ وي. د په خبره دغې فیصدي او د مولوي عبدالقوي فتوا ته په کتو سره غربي شراب ټول حلال بلل کیږي. مفتي عبدالقوي وروسته له هغه دغه فتوا صادروي چې په پاکستان کې په وار د شرابو د فابریکو مسؤلینو شکایتونه وکړل چې د قرنطین له امله یې بازار سوړ شوی دی. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پای ولیدله. دا او لا ډیرې نورې ویډیوګانې زموږ په یوټیوب چینل کې خو یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې الله مو سپارم. الله مو مل شه.